अस्सलाम वालेकुम नाजरीन د नन ورځ تازه ترین ویلاګ سره زم اعجاز یوسفزئی کتونکو په نننی ویلاګ کې به زه خبره کوم چې د نن ورځې د ټولو نه افسوسناک خبر د دارالعلوم حقانیه اکوړه خټک نائب محتمم مولانا حمید الحق صاحب په یو خودکش چاودنه کې شهید شوی دی دا سره تقریبا شپږ نور کسان هم د شهادت پر رتبه باندې رسیدلی دي او د غرنګ په دې چاودنه کې تقریبا 12 پورې کسان ژوبل شوي هم دي کتونکو زه بلګ ذکر کوم چې دا پیخه هغه مخال مخې ته راغله کله چې په مین لوبي کې یا په مین هال کې د حقانیه مدرسې په مین هال کې کله چې د جمعې مونځ شو او د دې وروستو چې کله مولانا صاحب د خپل کور په لور روانو دغه ځای کې چاودنه وشوله او د دې په نتیجه کې مولانا حمید الحق صاحب او دغه شپږ ملګري د شهادت پر رتبه باندې ورسېدل او تقریبا دغه 12 پورې کسان په دې کې شهیدان شوي دي پولیس وایي چې چاودنه هودکش چاودنه وه او د مولانا حمید الحق صاحب تصدیق چې کوم دی هغه چیف سیکرټري خیبر پښتونخوا شهاب علي شاه صاحب په اوله پیره وکړه نو موږ ته داسې اندازه ولګېده چې ګنې حمید الحق صاحب شهید شوی وي د دې وروستو د سیاسي مشرانو چې کوم دی ډیر زیات مزمتي بیانات مخې ته راغلل خو زه به لږ ذکر کوم چې د دې حملې دوه اړخونه دي یو اړخ دا دی چې پخپله په مولانا صاحب باندې مولانا حمید الحق صاحب باندې حمله او دغه رنګ په دارالعلوم حقانیه باندې حمله یعنی دا دوه اړخونه دي د دې معاملې په دې دوه باندې به زه رڼا اچوم خپل تاثرات په دې ویلاګ کې زه ستاسو سره شریکوم مولانا حمید الحق صاحب چې کم ټایم کې شهید کړی شو نو دغه عمر تقریبا شپږ 50 کال او هغه په شپږویشتم مئی کال 1988 کې یعنی 26 مئی 1968 کې هغه زیږېدلی او هغه چې کوم دی خپل ابتدایي تعلیم هم د دغه خپل علاقې نه ترلاسه کړو بیا وروستو په مختلفو مدارسو کې اسلامي علوم سټډي کړل او غټې ډیګرۍ په دې کې واغستلې بلاخر هغه د یو مستند عالم په توګه مخې ته راغی کتونکو مولانا حمید الحق صاحب په کال 2002 کې چې کله الیکشن شو اکتوبر 2002 کې د ام ام ای د پلیټ فارم نه ام ان ای منتخب شو متحده مجلس عمل د پلیټ فارم نه اگر چې ام ان ای منتخب شو خو بیا وروسته په پارټۍ کې د دوی څه اختلافات راغلل او دا 15 کاله چې کوم د پوره نه کړه او په کال 2009 کې هغه په باقاعده توګه یعنی حمید الحق صاحب د ام ان ای د څوکۍ نه استعفا ورکړه بیا وروسته چې کله سمیع الحق صاحب شهید کړی شو په 2 نومبر کال 2013 کې چې کله هغه په خپل کور کې قتل کړی شو د دې وروستو د دې تنظیم یا د هغه چې کومه پارټي وه جمعیت علماء اسلام سمیع الحق پارټي چې کومه وه هغه د مولانا حمید الحق لاس ته راغله او دغه رنګ چې کوم د مدرسې چارې وې په هغې کې هم هغه د نایب محتمم په توګه اپوینټ کړی شو خپلې ذمهوارۍ به یې ترسره کولې کتونکو زه به لږ د دې نه علاوه ذکر وکړم چې مولانا حمید الحق صاحب په شهادت باندې د افغانستان طالبانو لخوا هم چې کوم دی مزمتي بیان جاری کړی شوی دی او هغې په دې باندې ډېر غټ افسوس اظهار کړی دی زه به لږ ذکر وکړم چې دارالعلوم حقانیه ډېر زیات سټریټیجیک اهمیت لري او چې کوم دی د افغانستان لپاره دا همیشه د سفارتي چینل په توګه استعمال شوې ده د دې ویلاګ د دویمه برخه هم دارالعلوم حقانیه په اړه ده د دې د تاریخ په اړه ده او په دې باندې چې کومه حمله شوې ده دا حمله نه صرف په مولانا حمید الحق ته بلکې اټسل په دارالعلوم حقانیه باندې هم دا یو حمله ده کتونکو د دې مدرسې بنیاد مولانا عبدالحق صاحب د پاکستان د ازادۍ نه تقریبا یو کال پس سپټمبر 1948 کې هغه کېښود مولانا عبدالحق صاحب د مولانا سمیع الحق صاحب والد محترم او هغه چې کوم دی په کال 1988 کې بیا وروسته په حق ورسېده د دې وروستو چې کوم دی مولانا سمیع الحق صاحب هغه د دې پارټۍ یعنی د جمعیت علماء اسلام سمیع الحق صاحب چې کوم نوی ګروپ جوړ کړو د هغې سربراہ هغه په خپله وټاکلی شو کتونکو د دې نه علاوه زه به لږ ذکر وکړم چې د دې مدرسې د ریاست سره هم ډېر ښه تعلقات او د دې نه علاوه د دوی یو بیلنس پالیسي وه په ملک کې او د دې نه علاوه دوی چې کوم دی د دهشتګردۍ خلاف یو فتوا هم جاری کړې ده یعنې کال 2001 نه را په دې خوا چې کومه دهشتګردي په ملک کې جاري ده د دې خلاف دارالعلوم حقانیه فتوا جاری کړې ده او د دې نه علاوه د پولیو حمایت کې هم دوی فتوا جاری کړې ده د مولانا صاحب یا د جمعیت علماء اسلام سین ډلې د ټولو سیاسي پارټو سره بهترین تعلقات خو زه به خبره کوم دارالعلوم حقانیه دې مدرسې چې کوم دی
یا د دې چې کوم اکابرین دي مشران دي دوی همیشه د امریکې او د روس خلاف خپل مزاحمت شو کړی دی د کله چې په افغانستان باندې د روس حمله وشوله په 25 دسمبر 1979 کې چې کله د کمیونست رشیا په افغانستان باندې حمله وکړله نو د مولانا په هغه وخت کې چې کوم د مولانا سیم الحق صاحب والد صاحب او مولانا عبدالحق صاحب هغه په باقاعده توګه د روس مخالفت وکړو او د هغه خلاف چې کوم مجاهدین جنګېدل د هغوی کوله او حمایت یې وکړه او دا به چې کوم دی داسې ګڼل کېده چې ګنې دا یو د طالبانو یو مرکز خو اگر چې دا په دې لحاظ سره مرکز نو خو لکه دلته چې کوم طالب مشران دي او په افغانستان کې تاسو اوس هم وینئ په غټو غټو عهدو باندې فایز کسان چې کوم دي هغه د دې مدرسې نه فارغ التحصیل دي همدغه وجه ده چې موږ په دې بنیاد باندې ویلی شو چې د دې مدرسې یا د مولانا سیم الحق صاحب یا حامد الحق صاحب د مدرسې په افغان طالبانو باندې ډیر زیات اثر رسوخ دي او هلته د دوی تعلقات بهترین تعلقات قایم دي اگر چې د افغانستان کاري حکومت د افغان طالبانو په لاس کې د په هغې کې څوک مداخلت نشي کولی خو بیا هم د استاد په توګه یا د مدرسې په توګه باندې افغان طالبان دې مدرسې ته خصوصا او دې پارټۍ ته ډیر زیات په د قدر په نگاه سره ګوري کتونکو د روس خلاف هم د مدرسې یا مولانا سیم الحق صاحب چې کومه ډله ده اگر چې په هغه وخت کې جی یو آی اف سین نو جوړ شوی خو بیا هم د دوی پالیسي چې کوم وه د روس خلاف وه بیا چې کله امریکا افغانستان ته راغله د هغوی خلاف هم دې پارټۍ مولانا سیم الحق صاحب پارټۍ چې کوم ده ډېر زیات مزاحمت شوکو په جلسو جلسونو کې به د امریکې کوله او مخالفت کولو د دې بنیادي وجه هم دا وه چې په افغانستان کې چې کوم کسان جنګېدل د نیټو خلاف یا د امریکې خلاف په هغې کې د جامع حقانیه نه یعنې دارالعلوم حقانیه کوړه خټک نه لوی لوی طالب علمان فارغ التحصیل او نن تاسو کتلی شئ په افغانستان بیروکریسي کې د افغانستان په سیاسي خلقو کې او د هغوی چې کوم ملیټري خلقې دي په یې کې تاسو کتلی شئ چې عموما د هغې هغه طالب علمان د دې ځای نه یعنې د نوښار د دارالعلوم حقاني نه فارغ التحصیل دي غټ غټ نومونه هم دي په دې باندې به بیا زه چې کوم دی تبصره کوم د دې دپاره به بل ویلاګ کوم خو د دوی پالیسي چې کوم وه ډېره زیاته بیلنس وه اگر چې د روس او د امریکې خلاف وه خو د کلدن تنظیمونو نه هم اکوړه خټک مدرسه ورته ویلی شي دوی ځان بیل ساتلی او دې سره په باقاعده توګه دوی داسې میل ملاپ چرته هم نه دی کړی اگر چې په مختلفو وختونو کې خصوصا کال 2014 یا 2014 کې چې کله د دې سره مذاکرات کېدل نو د کوړه خټک نوم هم پای کې یادېده چې بی د ټي ټي پي سره چې کوم مذاکرات شو په هغه ټایم کې نو دا کوړه خټک پای کې یو لوی کردار ادا کړو پای کې اگر چې صحافیانو مو بیروکریټس په هغه مذاکراتو کې پای کې سابق سفارتکار وو خو بیا هم د دې مدرسې کردار په دې کې ډیر زیات اهم دی کتونکو د مولانا سیم الحق صاحب د عمران خان سره هم بهترین تعلقات قایم وو او هر ټیم د دوی چې کوم دی عموما برابرتې کېدلې که په سیاسي کچمانه وي بیا د دې وروسته د خیبر پښتونخوا حکومت کوړه خټک مدرسې ته څو پیرې ګرانټونه ورکړل او په کروړو روپو کې یعنې د کروړو مالیت ګرانټونه دې مدرسې ته ورکړل ځکه چې په دې کې په زرګو طالب علمان زیر تعلیم دي او زیاتره پکې د پاکستان نه علاوه د افغانستان طالب علم په دې کې سبقونه وي کتونکو څنګه چې ستاسو په علم کې دا نو دارالعلوم حقانیه د یو سفارتي چینل په توګه هم استعمال شوی دی چې کله هم د افغانستان سره د خبرو اترو ضرورت راغلی دی نو دارالعلوم حقانیه حاضر وي او د دوی چې کوم اثر رسوخ دي هغه هلته استعمالیږي او د هغې په ذریعه دا د یو ګډ آفس په طور باندې دا استعمالیده د دې نه علاوه زه به لږ ذکر وکړم چې نن سبا د پاکستان او افغانستان تعلقات خراب دي که چېرې مولانا سیم الحق صاحب غوندې شخصیات موجود وي نو دا تعلقات په دې حد ته یعنې دې خرابتیا ته نور رسېدلي ځکه چې د دوی اثر په افغانستان کې ډیر زیات دی او د دې مدرسې نه فارغ التحصیل کسان په افغانستان کې په مختلفو څوکو باندې ناست دي اگر چې دا زما د خبرې مقصد دا نه دی چې ګنې هلته کوم فیصله سازي کېږي حکومت سازي کېږي یا نور چې کوم د سیاسي امور دي په هغې کې د دې مدرسې اثر رسوخ سیوا دي هرګز دا مقصد نه دی خو بیا هم دغه خلک چې کوم دي د افغانستان د طالبانو چې کوم مشران دي دې مدرسې ته ډېر د قدر په سترګه ګوري ځکه چې زیاتره طالب علمان کوم چې د دې ځای نه فارغ التحصیل دي هغه په افغانستان کې په مختلفو پوسټونو باندې تاسو کتلی شئ کتونکو دا د نننۍ ورځ اهمترین ویلاګ راتلونکي ویلاګ پورې اجاز یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ د الله په امان